بل یو اهم ټکی دی doubt DOUBT نو دا doubt دی doubt نه دی صحیح ده په دې کې هم بی سایلنٹ ځکه چې بی د ټی نه مخکې راغلی دی پښتانه د سره اف ویلی نشي هر یو پښتون ته چې ته وګورې نو هغوی څه وایي اف نشي ویلی نو دا اف دی اپ نه دی صحیح ده نو په دې باندې تاسو له پکار چې ډېر پریکټس وکړئ چې اف په څنګه پروناونس کوئ شانتي اکثر چې مونږ د قرآن شریف تلاوت کوو نو هم زمونږ خلک اکثر غلط تلاوت کوي د دې د وجې نه چې هغوی فی نه وایي هغوی پی وای مثال په تور سورة الفیل مونږ وایو که نه الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل نو زمونږ خلک څه وایي الم تر کیف فعل ربک نو دا ګوره دا غلط دی بالکل غلط دی او په عربی کې خو د سره پی اړوشته دی نه دغه شانتي اکثر خلک ما لیدلی دي چې هغوی د چا نه فرمان نومي که نه زمونږ پښتانه ورته څه وایي فرمان صحیح ده نو دا فرمان نه دی دا فرمان دی بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ملګرو امید دی چې تاسو ټول بخیر نن به مونږ د انګلیش ګرامر یو ډیر اهم ټاپک کو او هغه دی سایلنٹ لیټرز یعنی چې کله په یو لفظ کې لیټرز کم لیکل کېږي یعنی د A نه والا A B C D E F د Z پورې کم دا ټول لیټرز چې دي په دې کې ځینې لیټرز چې کله مونږ لیکو نو هغه مونږ صرف لیکو خو مونږ یې وایو نه هغه आवाज نه ورکوي هغې ته ویل کېږي سایلنٹ لیټرز نو زمونږ دا ټاپک په انشاءالله مونږ په 2 لیسنز کې کمپلیټ کوو ځکه چې لیټرز ډېر زیات دي تاسو ته پته ده چې په انګلیش کې ټوټل 26 لیټرز دي نو دا خو مونږ په یو لیسن کې نشو کولی نو انشاءالله دا به مونږ په 2 لیسن کې کمپلیټ کوو ډېر زیات اهم لیسن دی د دې به تاسو ته دومره ډېرې فایدې وي چې تاسو د دې حساب نشئ کولی نو نننی لیسن زمونږ دی پارټ نمبر 1 او په دې کې به مونږ شروع کوو د لیټر A نه صحیح ده تاسو زما ټول خبرو ته په غور سره غوږ کېدوئ او ځان له خامخا نوټس جوړ کړئ ما ځان له هم نوټس جوړ کړي دي چې د دې نه به زه تاسو ته ټیچینګ کوم صحیح ده د لیسن شروع کېدو نه مخکې لایک او شیر د نه هیر نشي او ټول زمونږ د یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ او دا لیسن به ټول خامخا شیر کوئ ځکه چې د دې همیشه ټولو د دې مطالبه کړې دي چې په دې باندې لیسن وکړو نو نن زموږ سره موقع ده نو تاسو ته هم زما دا ریکویسټ دی چې دا لیسن هر یو کس خامخا شیر کړئ صحیح ده د ننني لیسن دپاره زما تاسو ته سپیشل ریکویسټ دی سپیشل ریکویسټ دا دی چې کم هم یو ټکی زه څنګه ادا کوم زه څنګه پروناونس کوم زه د هغې پرونانسیشن څنګه کوم یا زه هغه ټکي څنګه ویم زما تاسو ته سپیشل ریکویسټ دا دی چې تاسو هغه ټول ټکي زما سره وایئ په زوره باندې وایئ چې څو پورې تاسو دا په خپله باندې په خوله باندې په زوره ویلی نه یي که نه نو دا ټکي به ستاسو په خوله باندې نه راځي دغه شانتې به ستاسو ججک ختم شي او تاسو به بیا شرمېږئ نه او تاسو به غلطېږئ نه نو کوشش کوئ چې زما سره هر یو ټکی چې زه اوس ویم په دې ټول لیسن کې نو کوشش کوئ چې زما سره هغه په زور باندې وایئ صحیح ده ښه سایلنٹ لیټرز تاسو ته ما پهله ووایي چې سایلنٹ لیټرز هغه لیټرز ته ویلی کېږي کوم چې آواز نه ورکوي یعنی هغه په یو لفظ کې لیکلی کېږي خو هغه زپ صحیح ده خوله به بند ساتي په هغې کې هغه به آواز نه ورکوي هغه به مونږ نه ادا کوو صحیح ده نو زه به اوس تاسو ته د A نه شروع کوم او تر زیډ پورې به زه ځم او تاسو ته به په نمبر باندې ویم چې A به په کوم ځای کې سایلنټ راځي B به په کوم ځای کې سایلنټ راځي C به په کوم ځای کې سایلنټ راځي نو دغه شانتې به دا ټول مونږ کوو صحیح ده اوس چې کله زه تاسو ته دا ایکسپلین کوم نو زه به تاسو ته 2 خبرې کوم صحیح ده یوه خبره به زه کوم چې رولز دا دي د رولز مطابق ګرامیټیکلی صحیح ده د رولز مطابق به یوي او یو به یي ایکسپشنز تاسو ته ما په تیر لیسن کې هم ایکسپلین کړی و همیشه زه دا ایکسپلین کوم ایکسپشن هغه سیز ته ویل کېږي یعنی یو سیز خو د قانون مطابق چلیږي که نه هغه رولز فالو کوي او ایکسپشن هغه چې هغې ته استثنا حاصلوي یعنی په هغې باندې هغه رولز کار نه کوي صحیح ده هغه د رولز خلاف ځي نو هغې ته ویل کېږي ایکسپشنز نو زه به په دې ټول لیسن کې تاسو ته وایم چې رولز دا دی د دې مطابق به دا داسې آواز ورکوي او ځینې پکې کله کله ایکسپشنز هم راځي نو هغه بیا د هغه رولزو خلاف ځي صحیح ده نو دا یو پوینټ په خپل ذهن کې بالکل پوخ کېدوئ صحیح ده ښه راځو مونږ اول لیټر A لا اوس A به په انګلیش کې په هغه ټایم کې سایلنټ وي کله چې هم دا په یو ټکي کې د ډبل L Y نه مخکې راشي یعنی په یو ټکي کې اول A راغلی وي او د A نه پس بیا ډبل L Y راغلی وي نو په هغه ټایم کې به A سایلنټ وي A به خپل آواز نه ورکوي صحیح ده خاموشه وي داسې ټکي په انګلیش کې ډېر زیات دي او ډېر زیات استعمالیږي او زمونږ خلک په دې ټکو کې ډېر زیاتې غلطیانې کوي ځکه چې هغه بیا هغه ټکي غلط پروناونس کوي
د سایلنٹ لیټرز باندې د پوهېدو اهم وجه دا ده چې مونږ بیا هغه ټکي صحیح پروناونس کو، یعنی مونږ هغه صحیح ووایو، صحیح ادا کو، مونږ غلط ادا نه کو. صحیح ده. ښه نو ا چې کله هم د ډبل ال وای نه مخکې راشي نو هغه به سایلنٹ وي. صحیح ده. مثال په طور مونږ یو ټکی وایو که نه ګرامیټیکلی. اوس دا ګرامیټیکلی دی، تاسو په اخره کې وګورئ په دې کې راځي سی ا ډبل ال وای، نو د ډبل ال وای نه مخکې ا راغلی ده، نو په دې ټیم کې به بیا ا ویلی کېږي نه، هغه به سایلنٹ وي. دا به څه راځي ګرامیټیکلی. په اخره کې به کلی نه وي. صحیح ده. په اخره کې به صحیح کلی زر به ویلی کېږي. ګرامیټیکلی، پریکټیکلی، لاجیکلی، سیسټمیټیکلی، رومانټیکلی، میوزیکلی. نو دغه شانتي دا ټول ټکي تاسو وګورئ په دې کې اول ا راځي او بیا ډبل ال وای راځي، نو په دې ټول ټکو کې به ا به همیشه سوي سایلنٹ پوي. صحیح ده. نو د دې نه پس چې کله تاسو داسې ټکي پروناونس کوئ نو دا غلطي به نه کوئ. ګرامیټیکلی نه دی. صحیح ده. ګرامیټیکلی. پریکټیکلی نه دی. پریکټیکلی. لاجیکلی نه دی. صحیح ده. لاجیکلی. رومانټیکلی نه دی. رومانټیکلی. صحیح ده. نو دغه شانتي به تاسو دا صحیح پروناونس کوئ. د دې نه پس بیا بل لیټر زموږ سره دی بی. اوس بی ډیر اهم دی، په دې باندې ښه صحیح ځان پوهه کوئ. بی ډیر زیات سایلنٹ استعمالیږي او په دې کې داسې الفاظ دي چې هغه په عام ژوند کې هم ډیر زیات استعمالیږي. صحیح ده. اوس رول دا دی چې کله هم بی د ټی نه مخکې راشي، یعنی اول بی راشي او بیا ټی راشي، نو په هغه ټایم کې بی سایلنٹ وي. او یا چې کله هم بی د ام نه پس راشي، یعنی اول ام راشي په یو ټکی کې او د هغې نه پس بی راشي، نو په دې دواړو موقعو باندې بی سایلنٹ وي، د ټي نه مخکې او د ام نه پس چې کله بی راشي. صحیح ده. مثال په طور ډیت. اوس ډیت ویلی کېږي قرض ته، د دې سپیلنګ څه دی؟ ډي ای بی ټي، خو دا ډیټ ویلی کېږي، ډیپټ نه ویلی کېږي. صحیح ده. قرض ته ویلی کېږي نو ډیپټ به نه وایه، په دې کې بی سایلنٹ دی ځکه چې بی د ټي نه مخکې راغلی دی. صحیح ده. ډیټ. دغه شانتي بل یو ټکی دی سټل. اوس د سټل سپیلنګ ته وګورئ، اس یو بی ټي ال ای، نو بی او ټي راغلی دی. صحیح ده. اول بی راغلی دی بیا ټي راغلی دی، نو دا سبټل نه ویلی کېږي. صحیح ده. دا ویلی کېږي سټل. اوس د سټل مطلب دی په پښتو کې به د سټل مطلب څه راځي؟ یعنی داسې یو خبره اکثر خلک په داسې طریقه باندې یو خبره کوي، انډایرکټلی یو خبره کوي، یعنی تاسو چاته په اشاره کې یو خبره کوئ، ښکاره خبره نه کوئ خو په اشارو کې څوک پوهه کوئ ډېر په چالاکۍ سره. صحیح ده. نو هغې ته ویلی کېږي سټل. بل یو ټکی دی کوم. اوس کوم ویلی کېږي منګز ته، یا ورته ږمنځ وایي خلک چې پې ویښته ځان له سموي که نه، کوم. اوس کوم ته تاسو وګورئ دا کومب نه دی. صحیح ده. په دې کې بی سایلنٹ دی او رول مطابق کله چې هم بی د ام نه پس راشي نو هغه به سایلنٹ وي. کوم. کومب نه دی. صحیح ده. نو په دې ټیم کې به بی سایلنٹ وي. دغه شانتي بل یو ټکی دی ټام. اوس ټام تاسو ته پته ده که نه، ټام قبر ته ویلی کېږي نه، قبر ته، نو په هغه ټیم کې هم بی سایلنٹ دی ځکه چې بی د ام نه پس راغلی دی. صحیح ده. ټام. بیا یو ټکی دی ډم. اوس ډم ویلی کېږي ګونګي ته. صحیح ده. سړی ګونګی نه وي، ناسو سړی چې په اردو کې ورته ګونګا ویلی کېږي او په پښتو کې ورته خلک وایي ګونګی، یعنی څوک چې خبرې نه کوي. او د دې بل مطلب هم په انګلیش کې راځي، بیوقوف ته هم ویلی کېږي، یعنی تاسو د چا نه څه تپوس وکئ او څوک درله جواب نه درکوي او چپ درته ناست او دغه شانتي هسې ګوګو غوندې درته ګوري که نه، نو هغې ته هم ډم ویلی کېږي. نو خلک ورته اکثر وایي چې آر یو ډم، ته ګونګې ته خبرې نشئ کولی، نو د هغه د بیوقوف دپاره هم راځي او د ګونګي دپاره هم راځي. صحیح ده. چاړه ورته هم په پښتو کې وایي چې څوک بلکل چاړه خبرې نه کوي. بل یو ټکی دی بام. او بام تاسو پیژنئ که نه، موږ چې وایي بم وډزېدو، بم، نو د هغې په انګلیش کې څه سپیلنګ دی؟ بام. بی او ام بی دی، خو دا اخري بی سایلنٹ دی ځکه چې دا د ام نه پس راغلی دی، نو دا به د دې پرونانسیشن به څنګه وي؟ بام. بل یو ټکی دی تم. تم دی ګوتې ته تم ویلی کېږي که نه، د دې سپیلنګ هم دی ټي ایچ یو ام بی، خو بی په اخر کې سایلنٹ دی. تم. انګوټه ورته په اردو کې وایي، په پښتو کې ورته غټه ګوته به ورته وایي، نو صحیح ده. نو په دې کې هم بی سایلنٹ دی. صحیح ده. بل یو اهم ټکی دی ډاوټ. ډي او یو بی ټي، نو دا ډاوټ دی، ډاوټ نه دی. صحیح ده. په دې کې هم بی سایلنٹ ځکه چې بی د ټي نه مخکې راغلی دی. ډاوټ ویلی کېږي شک ته، یعنی چې ستاسو په چا باندې شک وي یا د یو خبرې په باره کې شک وي نو د هغې دپاره څه راځي؟ ډاوټ. I have doubt about it.
زما د دې خبرې په باره کې شک دی، نو په هغه ټایم کې به ډاوټ ویل کېږي. صحیح ده. اوس په دې کې ایکسپشنز شته دی. صحیح ده. تاسو ته ما پیله وایي چې ایکسپشنز پکې وي. جنرال رول خو دغه دی چې کله هم بی د ټي نه مخکې راشي او د ام نه پس راشي نو هغه به سایلنټ وي. دا خو جنرال رول دی. اوس ایکسپشنز پکې شته دی، یعنی ځینې ټکي داسې شته دی چې هغه د دې قانون خلاف ځي. مثال په تور یو ټکی دی ریممبر، تاسو ټول له به دا ټکی درځي. ریممبر مطلب یادول. صحیح ده. نو خلک وایي کنه آی ریممبر اټ، نو په هغې کې تاسو ګورئ په منځ کې راځي REMEMB، نو MB یو ځای راغلی دی، بی د ام نه پس راغلی دی، خو په هغه ټایم کې بی سایلنټ نه دی، بی به ادا کېږي. صحیح ده. نو دا ایکسپشن دی. دغه شانتي یو بل ټکی دی ډیسمبر، د دسمبر میاشت چې خلک نه دسمبر، نو په هغه ټایم کې هم بی راغلی د ام نه پس، خو په هغه ټایم کې به بیا دا ادا کېږي، دا بی به خپل اواز ورکوي، دا به سایلنټ نه وي. صحیح ده. یا بل یو ټکی دی په ایکسپشنز کې راځي obtain کې تاسو ګورئ بی ټي راغلی دی، د بی نه پس ټي راغلی دی، خو په هغه ټایم کې بی ښه ښکاره ویلی کېږي obtain. د obtain مطلب دی حاصلول یا ترلاسه کول، سیز حاصلول. نو دا ټکی ایکسپشنز دي. نو په دې باندې هغه رول کار نه کوي، خو زیاتر رول کار کوي. او تاسو به همیشه که تاسو چېرته یو نوی ټکی ووینئ نو تاسو به اول رول فالو کوئ او یا پسې ډکشنري کتلی شئ چې دا به څنګه پروناونس کېږي. صحیح ده. د دې نه پس بل یو لیټر دی سی. اوس سی به کله سایلنټ وي، اوس غوږ کېدوئ. صحیح ده. اوس سی زیاتر کله چې هم سی د اس نه پس راشي، یعنی اول اس راشي او بیا سی راشي، په هغه کیس کې سی اکثر سایلنټ وي، زیاتر سایلنټ وي. صحیح ده. صرف د اس आवाज وي، د سی आवाज نه وي په هغه ټایم کې. او یا چې سی د آی ای او وای نه مخکې راشي، یعنی اول سی راشي او د هغې نه پس بیا آی ای وای راشي، نو په هغه ټایم کې هم زیاتر سی سایلنٹ وي. صحیح ده. مثال په تور یو ټکی دی سیزر ویل کېږي قینچی ته. صحیح ده. خو د دې سپیلنګ څه دی؟ SCISSOR سیزر ویل کېږي. څنګه؟ سیزر. هغه اوله کې چې کم اس دی د هغې پسې سی دی، خو هغه سی پکې سایلنټ دی، صرف د اس आवाज به وي سیزر. یا تاسو ته به بل یو لفظ درځي ساینس. د ساینس سپیلنګ سره SCIENCE دی که نه ساینس، نو په هغې کې هم سی سایلنټ دی، صرف د اس आवाज راځي ساینس. یا بل یو ټکی دی مسل MUSCLE مسل. خلک وایي که نه زما مسلز دي. صحیح ده. د دې مسل سپیلنګ څه دی؟ MUSCLE، نو په هغې کې هم صرف د اس आवाज به وي او سی به پکې سایلنټ وي. صحیح ده. ځکه چې سی د اس سره یو ځای راغلی دی. دغه شانتي کله چې هم سی د کیو نه مخکې راشي، یعنی اول سی راشي او بیا کیو راځي، نو په هغې کې هم سی سایلنټ وي. مثال په طور یو لفظ دی اکوایر ویلی کېږي یو څیز حاصلول. صحیح ده. هغې ته هم اکوایر ویلی کېږي. نو د اکوایر سپیلنګ بیا څه دی؟ ACQUIRE. نو ACQ راځي، نو په هغې کې به اواز د څه راځي؟ د A او د Q راځي، سی به پکې په مینس کې سایلنټ وي. اکوایر. یا بل دغه شانتي یو ټکی دی اکویټ ویلی کېږي بری کولو ته، یعنی په چا باندې فرض کا یو کیس په عدالت کې چې یار د یا غلا کړی دی یا د قتل کړی دی او عدالت هغه کس بری کی چې د نه غلا کړی دی او نه قتل کړی دی. صحیح ده. ازادي کی. نو هغې دپاره څه ټکی راځي؟ اکویټ. په اکویټ کې هم تاسو وګورئ ACQUIT دی که نه، نو د دې ټکي پرونانسیشن به بیا څه راځي؟ اکویټ. سی به پکې سایلنټ وي. صحیح ده. ښه، د دې نه پس بل لیټر زموږ سره دی ډي. اوس ډي به په کومه موقع باندې سایلنټ وي؟ کله چې هم ډي په یو ټکي کې د ان او د جی نه مخکې راشي، یعنی اول ډي راشي او بیا یا ان راشي او یا جی راشي، په هغه موقع باندې ډي سایلنټ وي. زیاتر دا وي چې هغه سایلنټ وي. صحیح ده. مثال په طور یو ټکی دی تاسو ټول له به درځي وینزډے، کوم چې د ورځو نومونه دي که نه، منډے، ټیوزډے، وینزډے کې تاسو وګورئ WEDNESDAY وینزډے. نو دا ویډنسډے نه دی. صحیح ده. اکثر خلک دا غلط وایي، ویډنسډے وایي، دا ویډنسډے نه دی. په دې کې ډي سایلنټ دی ځکه چې ډي د ان نه مخکې راغلی دی. وینزډے. یا بل یو ټکی دی پلیج ویلی کېږي وعدې ته. ته د چا سره لوز وکې، د چا سره واده وکې، نو هغې دپاره څه راځي؟ پلیج. اوس پلیج سپیلنګ ته هم تاسو وګورئ PLEDGE، خو په دې کې هم ډي سایلنټ دی ځکه چې ډي راغلی دی د جي نه مخکې
اول ډي راغلی دی بیا جی راغلی دی، نو په دې ټیم کې به ډي سایلنټ وي، پلیج. دغه شانتي بل یو ډېر اهم ټکی دی ګرج. اوس ګرج ویل کېږي بغض ته یا کینې ته، ستا سره چا بد کړی وي او ستا سره چا داسې بدتمیزي کړې وي، ته چې کله هغه وینې نو سړی ورته سم قاري که نه، سړی ورته په زړه کې بغض او کینه وي، هغې ته ویلی کېږي ګرج. اوس د ګرج سپیلنګ هم څه دی؟ GRUDGE. نو په هغې کې هم ډي سایلنټ دی ځکه چې ډي راغلی دی د جي نه مخکې. صحیح ده. بل یو ټکی دی ډاج، DODGE. دا ویلی کېږي ډاج. صحیح ده. دلته کې هم تاسو وګورئ ډي راغلی دی د جي نه مخکې. ډاج ویلی کېږي دوکه ورکولو ته، یعنې ته یو کار داسې زر وکړې که نه، موومنټ ستا دومره زر حرکت دی دومره تیز وي چې خلک ډاج کې، خلکو له دوکه ورکې. اکثر خلک دا په فوټبال کې یا په هاکی کې یا په کرکټ کې په هر څه کې استعمالیدی شي. څوک چې اکثر د چا له ډاج ورکړي که نه، موږ په پښتو کې هم وایو چې یاره ډېر زبردست ډاج ورکو. ډاج ویلی کېږي دوکې ورکولو ته، یعنې ستا په موومنټ باندې هغه دوکه شي. صحیح ده. خو د دې سپیلنګ څه دی؟ DODGE او پروننسیشن یې دی ډاج. او په ځینو موقعو باندې کله چې ډي د ان نه پس راشي، یعنی اول ان راشي او بیا ډي راشي، نو په هغې کې هم ډي سایلنټ وي. زه تاسو ته یو څو اهم الفاظ وایم د دې پروننسیشن اکثر خلک غلط کوي، نو دا الفاظ تاسو یاد کوئ. په دې کې ډي سایلنټ دی. ډېر اهم ټکی سینډویچ. سینډویچ پیژنې که نه، د خوراک خلک چې ځان له سینډویچ جوړ کړي د بریډ نه، یعنی د دوو بریډو ترمنځ کېدي چیز وغیره کېدي یا ټماټر کېدي، هر څه چې کېدي. صحیح ده. ځان له چې سینډویچ جوړ کړي. اوس دا سینډویچ نه دی، دا هم اکثر خلک دا ټکي هم غلط وایي، سینډویچ وایي. سینډویچ غلط دی، په دې کې ډي سایلنټ دی، نو دا به ویل کېږي سینډویچ. سینډویچ به نه ویل کېږي. صحیح ده. بل دغه شانتي یو ټکی دی ډېر اهم ټکی او عام ټکی دی، او دا هم ډېر خلک غلط وایي. هینډسم. هینډسم یعنی څوک ډېر زیات ښکلی وي او ډېر اټریکټیو وي، خلک وایي که نه یار ډېر هینډسم دی. نو زموږ خلک اکثر څه وایي؟ ډېر هینډسم دی. هینډسم نه دی، دا په دې کې هم ډي سایلنټ دی. پروننسیشن یې څه دی؟ هینډسم. دغه شانتي بل یو ټکی هم راځي هینډکرچیف. هینډکرچیف ویل کېږي رومیال ته، په اردو کې رومال او په پښتو کې ورته خلک رومیال وایي که نه، هغې ته ویل کېږي هینډکرچیف. په هغې کې هم ډي سایلنټ دی. صحیح ده. ښه، اوس راځو نیکسټ لیټر ته. نیکسټ لیټر زموږ سره دی ای. کله چې هم ای د یو ټکي په اخره کې راغلی وي، نو په هغه ټیم کې به ای سایلنټ وي، خو د هغې سره پروننسیشن بدلیږي. کله چې هم ګوره دا یو پوینټ ځان سره یاد کړئ ښه، کله چې هم د یو ټکي په اخره کې ای راغلی وي، نو د دې ای نه مخکې په دغه ټکي کې چې په کوم ځای کې هم واول راغلی وي، نو هغه واول به اوږد ویلی کېږي. پروننسیشن داسې راځي. مثال په طور یو ټکی دی میټ. صحیح ده. MAT میټ. میټ ویل کېږي چټایي ته. چټایي خلک په ځمکه باندې وغواړي او خلک پې پاسه کښېني که نه، درای غوندې چټایي، هغې ته ویل کېږي میټ. هغې سپیلنګ څه دی؟ MAT. که فرض که مونږ د دې ټکي په اخره کې ای ولګو، نو د هغې نه به بیا څه جوړېږي؟ میټ. اوس میټ ویل کېږي ملګري ته، دوست ته. صحیح ده. نو هغې ته په انګلیش کې میټ ویل کېږي. زموږ خلک خو اکثر صرف فرینډ استعمالوي که نه، خو تاسو ته زه ویم چې په انګلینډ کې فرینډ ټکی ډېر کم استعمالیږي، زیاتره خلک میټ استعمالوي. هائی میټ، میټ وایي. صحیح ده. نو دلته کې مې تاسو ته رول دا وی، ګوره په د میټ سپیلنګ څه دی؟ MATE. په دې کې په آخره کې ای راغلی که نه، ای خو به سایلنټ وي، خو په دې ټکي کې د ای نه مخکې واول کم ټکی راغلی دی. واول خو زموږ سره 5 دي که نه، AEIOU. نو په دې ټکي کې د ای نه مخکې چې کله هم واول راغلی، هغه ټکی به اوږد ویلی کېږي. نو دغه شانتي دا ټکی ما تاسو ته ووایي، د دې پروننسیشن به څه راځي؟ میټ. د دې ای نه مخکې واول کم یو ټکی دی، ای راغلی دی که نه، ځکه چې د ای نه مخکې اول ټي دی، نو ټي خو واول نه دی، د ټي نه مخکې بیا ای راغلی دی، نو ای واول دی، نو دا ای به بیا اوږدېږي. میټ. دغه شانتي فیس، مخ دی که نه، فیس. نو اوس ګوره د فیس سپیلنګ څه دی؟ FACE. په آخره کې ای دی، نو ای به نه ویلی کېږي. فیس په سی باندې به ودرېږو، خو پروننسیشن به څنګه راځي؟ د ای نه مخکې چې کوم واول راغلی، هغه ټکی به اوږد ویلی کېږي. صحیح ده. هغه ټکی به مونږ راکاږو. نو د ای نه مخکې په دې ټکي کې هم وګورئ، په فیس کې د ای نه مخکې واول کم ټکی راغلی دی؟ ای راغلی دی که نه، فیس. نو هغه ای به اوږدېږي، فیس. یا هیټ، د چا نه نفرت کول، هغې ته هیټ ویل کېږي. نو په دې کې هم تاسو وګورئ هیټ. یا بل یو ټکی دی کیوټ، CUTE. په آخره کې ای دی، ای خو به سایلنټ وي. اوس د ای نه مخکې واول کم ټکی راغلی دی، ټي خو واول نه دی که نه، یو واول دی، نو یو به بیا اوږد ویل کېږي، کیوټ.
څوک چې ډېر ښکلي او ډېر ښایسته وي هغه ته کیوټ ویلی کېږي، یعنې د ماشومانو دپاره خلک دا ټکې زیات استعمالوي. یا ټیوب، نو دغه شانتې دا رول دی د ای دپاره چې ای به په کومه موقع کې سایلنټ وي. د دې نه پس بل یو ټکی دی اف. اوس اف خو په ټکو کې داسې سایلنټ نه استعمالیږي، خو زمونږ خلک اکثر د اف خپل پرونانسیشن غلط کوي، او خاص کر پښتانه د سره اف ویلی نشي. هر یو پښتون ته چې ته وګورې نو هغوی څه وایي؟ اف نشي ویلی، نو دا اف دی، اپ نه دی. صحیح ده؟ نو په دې باندې تاسو له پکار چې ډېر پریکټس وکړئ چې اف په څنګه پروناونس کوئ. نو اوس تاسو زما سره ووایئ چې اف به څنګه وایئ؟ اف. نو ګوره اف مونږ څنګه وایو؟ برني غاښونه به د لاندنۍ شونډې سره صرف ټچ کیږي. صحیح ده؟ اف. او برنۍ شونډه به بره وي، هغه به ځان لوي. اف. اپ به نه وایي، دواړه شونډې به نه بندوئ، د هغې نه بیا پی جوړیږي. او پی غلط دی، د اف په ځای باندې مونږ پی نشو استعمالولی، پی خو بیا پی راځي که نه، او اف ځان له دی. نو دغه شانتي اکثر خلک ما لیدلی دي چې هغوی د چا نه فرمان نومي که نه، زموږ پښتانه ورته څه وایي؟ فرمان. صحیح ده؟ نو دا فرمان نه دی، دا فرمان دی. نو اف به ښه کوشش کوئ چې ښکاره وایئ، بلکې زما سره ووایئ فرمان. فرمان. یا دغه شانتي اکثر چې مونږ د قرآن شریف تلاوت کوو نو هم زمونږ خلک اکثر غلط تلاوت کوي، د دې د وجې نه چې هغوی فی نه وایي، هغوی پی وایي. مثال په طور سورة الفیل مونږ وایو که نه، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، نو زمونږ خلک څه وایي؟ الم تر کیف فعل ربک. نو دا ګوره دا غلط دی، بالکل غلط دی. او په عربی کې خو د سره پی اړوشته دی نه، ځکه د هغوی پاکستان ته الباکستان وایي، پاکستان نه وایي. صحیح ده؟ پاکستان وایي. د هغې وجه دا ده چې په عربی کې د سره پی شته دی نه، نو مونږ له هم پکار دی چې مونږ الم تر کیف وایو، الم تر کیف نه وایو. صحیح ده؟ دا هم غلط دی. نو دې سیز ته هم ډېر خیال پکار دی. او ډېر پښتانه ما داسې هم لیدلی دي چې په کوم ځای کې پی استعمالیږي نو هلته کې فی استعمالوي، او په کوم ځای کې چې فی استعمالیږي نو هلته کې پی استعمالوي. نو دا بالکل غلط دی. په کوم ځای کې چې فی استعمالیږي نو هلته به فی وایو، کوم ځای کې چې پی استعمالیږي نو هلته به پی وایو. صحیح ده؟ ډېر کسان ما لیدلی دي، ایون زمونږ په دې لیسنز باندې هم اکثر خلک کمنټس کوي که نه، نو اکثر ما ته وایي چې سر ما ته په دې کې پرابلم دی. پرابلم ته پرابلم وایي. او د خندا خبره دا ده چې سپیلنګ یې هم پرابلم لیکلی ده، اف نه لیکلی، نو دا پرابلم نه دی، دا پرابلم دی. او اف دی، اپ نه دی. صحیح ده؟ ډېر خلک فزیکس ته هم وایي فزیکس، نو دا فزیکس نه دی، دا فزیکس دی. صحیح ده؟ نو زما امید دی چې تاسو به په دې باندې هم پریکټس کوئ او کوشش به کوئ چې اف ښه صحیح ووایئ. زه هم پښتون یم، ما به هم مخکې دغه شانتې وی، ما به هم اف وی، خو ما بیا چې کله سټډي وکړل او ما ته پته ولګېدله نو ما په دې باندې بیا ډېر کوشش کړی دی. په اول کې ما ته هم ډېره ګرانه وه د اپ نه راوتل. صحیح ده؟ نو اوس خو چې زه بیخي راوتی یم، الحمدلله زه اوس په دې کې غلطي نه کوم. نو تاسو له هم پکار دی چې څومره ډېر پریکټس کوئ نو هغو نه به ستاسو دا زر زده شي. صحیح ده؟ ښه، د دې نه پس راځي جی. اوس جی به په کومه موقع باندې سایلنټ وي؟ کله چې هم په یو ټکي کې جی د ان نه مخکې راغلی وي، یعنی اول جی راغلی وي او بیا ان راغلی وي، نو په هغه موقع باندې به جی سایلنټ وي، جی به आवाज نه ورکوي. مثال په طور یو ټکی دی زموږ سره الاین. الاین مطلب یو څیز سیده کول، یو څیز په لاین کې راوستل، هغې ته ویل کېږي الاین. اوس د الاین سپیلنګ ته تاسو وګورئ ALIGN، خو په دې ټیم کې به جی سایلنټ وي ځکه چې جی د ان نه مخکې راغلی دی. یا بل یو ټکی دی فارن. فارن ویل کېږي غیر ملکي ته، غیر ملکی چې ورته وایي فارن، یا فارن کنټریز خلک وایي که نه، یا خلک وایي زه فارن ته ځم، یعنی بل ملک ته ځم. نو د فارن سپیلنګ هم تاسو وګورئ څه دی؟ FOREIGN، خو په هغه ټیم کې به هم جی سایلنټ وي ځکه چې د ان نه مخکې راغلی دی. یا بل یو ټکی دی کمپین. اوس کمپین ته هم تاسو وګورئ په اخره کې جی ان راغلی دی، نو په هغه ټیم کې به هم جی سایلنټ وي. کمپین ویل کېږي مهم ته، خلک وایي که نه ډېر ښه کمپین یې وچلو، ډېر ښه مهم یې وچلو. دا ټکي ډېر زیات استعمالیږي کله چې هم په پاکستان کې الیکشن وي. د الیکشن په دوران کې خلک وایي که نه موږ به کمپین چلو. صحیح ده؟ نو د هغې سپیلنګ دغه شانتې دی، په اخره کې جی ان راځي. صحیح ده؟ یا بل یو عام غوندې ټکی دی ډیزاین. ډیزاین خو به تاسو ټول له درځي که نه، خو د ډیزاین سپیلنګ څه دی؟ DESIGN. د ان نه مخکې جی راغلی دی، جی به سایلنټ وي. صحیح ده؟ اوس په دې کې بیا ایکسپشنز شته دی. ایکسپشنز تاسو ته ما پیله وایي چې په هغې باندې دا رولز کار نه کوي. صحیح ده؟ مثال په طور یو ټکی دی میګنیټ. مغناطیس ورته وایي که نه، میګنیټ. نو تاسو په هغې کې وګورئ جی د ان نه مخکې راغلی دی، خو جی پکې خپل آواز ورکوي، سایلنټ به نه وي. میګنیټ، نو جی پکې ښه ښکاره آواز ورکوي. یا بل یو ټکی هم دغه شانتې دی سیګنیچر. سیګنیچر دستخط کول.
صحیح ده. لاسلیک وته وای په پښتو کې کسو ورته وای دستخط کول، هغه ته سوای سیګنیچر. او سیګنیچر کې تاسو ګورئ پای کې هم جی راغلی دی او بیا ان راغلی دی، خو دلته کې هم جی خپل आवाज ورکوي. صحیح ده. دا ایکسپشنز دي، دغه شانتي به نور ایکسپشنز هم کې دي شي، خو زیات تر رول هم دغه دی چې کله هم جی د ان مخکې راشي نو جی به سایلنت وي. اوس جی په بله موقع باندې هم سایلنت وي کله چې هم په یو ټکي کې جی د واول نه پس راشي، یعنی ای ای آی او یو په دې 15 لیټرز کې چې د دې نه پس جی راشي او د اچ نه مخکې راشي. اول واول وي بیا جی وي او بیا اچ وي. صحیح ده. نو په هغه موقع باندې هم جی سایلنت وي. مثال په تور فایټ، جګړه کول. اوس د فایټ سپیلنګ څه دی؟ اف آی جی اچ ټي. نو تاسو په دې ټکي کې وګورئ د جی نه مخکې واول راغلی دی، اول واول راغلی دی بیا جی راغلی دی او بیا پسې اچ دی. نو په دې ټایم کې به هم جی سایلنت وي. فایټ یا دغه شانتي سایټ، سایټ ویل کېږي نظر ته. صحیح ده. لیدل. سایټ، د سایټ سپیلنګ څه دی؟ اس آی جی اچ ټي. یا رایټ، رایټ ویل کېږي یعنی صحیح ته، او یا رایټ هینډ هم خلک وایي کنه زما ښی لاس. د رایټ سپیلنګ څه دی؟ آر آی جی اچ ټي. په دې ټایم کې به هم جی سایلنت وي. او په ځینو ټکو کې کله چې هم جی اچ یو ځای راشي نو هغه د اف आवाज ورکوي. یعنی مثال په تور لاف، ال ای یو جی اچ، په اخر کې جی اچ راغلی دی خو دا आवाज ورکوي د اف आवाज ورکوي. صحیح ده. لاف. یا بل یو ټکی دی ټف، ټف ویل کېږي سخت ته. د هغې سپیلنګ څه دی؟ ټي او یو جی اچ، خو پروننسیشن یې څه دی؟ ټف. یا کف، ټوخېدل، کانسی ورته پورته کوي. صحیح ده. د کف سپیلنګ څه دی؟ سی او یو جی اچ. یا انف، ای ان او یو جی اچ. انف ناغم ویل کېږي اف په اخره کې. صحیح ده. نو دا و زمونږه نننی لیسن د سایلنت لیټرز. زما امید دی چې انشاءالله تاسو به د نننی لیسن نه ډېر څه زده کړي وي. انشاءالله دا ټاپک به مونږه په پارت 2 کې کمپلیټ کوو. صحیح ده. نو تر د پارت 2 پورې ټول د خپل ځان ډېر خیال ساتئ، لایک او شیر د نه هېر نشي، او ټول زمونږه د یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ. د الله په امان.